چې افغانستان کې انټرنیټ ولې بند شو او بیا د دې کولاوېدل اوس واپس آزاد شو او دا واپس ولې آزاد شو موږ ته پته و چې دا به واپس ازادېږي د هغې څه دلیل دی. اولنی راځو ځان پوهولو دپاره د اشرف غني صاحب کوم چې د افغانستان صدر و د اشرف غني صاحب 8 کالو ریسرچ دی پروډکشن اینڈ ډومیننس افغانستان. د انټرنیټ په بندیز باندې د خلکو د ولس په زړونو په ذهنونو کې یره او سوچ او کنفیوژن پیدا شو چې دا نیټ ولې بند شو په ټول افغانستان کې د دنیا د ډیجیټل نقشې نه افغانستان ولې آفلاین شو. نو ولس د دې دپاره د میډیا مخه وکړه د ټیک ټاک او د سوشل میډیا چې زمونږ د افغانستان ځوانان د افغانستان ټیک ټاکران به موږ له سیاسي سوچ راکړي نظریه به راکړي فکر به راکړي تاریخ به راکړي دلیل به راکړي چې ولې داسې کار کیږي آیا حمله وشوه څه چل کول دي مخکې څه لاره ده. د ولس سره به شمول زما موږ په دې افسوس کې شو چې په ټیک ټاک او په میډیا باندې یوازې د افغانستان د مبارزینو ویر فریادونه موږ اورېدل. څوک راځي په میډیا باندې جاړي مور سره مې خبرې نه دي شوې څوک وي وطن کې مې چرګه پاتې د هغې ته به اوس دانه څوک چې انټرنیټ نشته. ویر فریاد نه بغیر موږ څه سیاسي نظر څه دلیل ټول چې موږ ته پته موږ به شمول یې د بر وطن د ځوانانو نه رانغی یوازې ویر فریاد راغی. نو زه په یو سیاسي او یو دلیلي نظر در کوم چې افغانستان کې انټرنیټ ولې بند شو او بیا د دې کولاوېدل اوس واپس آزاد شو او دا واپس ولې آزاد شو موږ ته پته و چې دا به واپس ازادېږي د هغې څه دلیل دی. اولنی راځو ځان پوهولو دپاره د اشرف غني صاحب کوم چې د افغانستان صدر و د اشرف غني صاحب 8 کالو ریسرچ دی پروډکشن اینڈ ډومیننس افغانستان. په 1982 کې 1982 کې یونیورسيټي اف کولمبیا کې اشرف غني بابا خپل تیسس ډاکټورل تیسس پی ایچ ډي دغه یو خپل پی ایچ ډي ریسرچ جمع کړو پروډکشن اینڈ ډومیننس. په دې کې د افغانستان د 1947 نه 1747 نه تر نږدې وختونو پورې د افغانستان یو پوره تجزیه وه د دې د سیاست د دې د جوړونکي د دې د ماتونکي د دې لارې د دې پرمختګ د دې مشرانو یو بهترین تیسس دی. دا په بر وطن کې ځوانانو ته پکار دي چې ووایي د دې تیسس تعلق د انټرنیټ بندیز سره څنګه دی زه درله در کومه. اشرف غني بابا په خپل تیسس کې ویلي دي چې افغانستان یو ایکولوژیکلی فریګمنټډ سوسایټي ده په انګریزي کې وایي ایکولوژیکلی فریګمنټډ سوسایټي. ایکولوژیکلی ځمکې ته او ماحول ته فریګمنټډ ټوټې ته وایي. اشرف غني بابا دې نه مطلب و چې د افغانستان سوسایټي داسې ده د افغانستان ټولنیزه او وطن داسې دی چې په یو ځای کې ستا کنټرول دی. مثال ته په کابل کې واکمني ډېره مشکله ده چې په اطرافو کې هم ستا هغونه زور. افغانستان کې څونه چې مشران راغلي دي په ټول افغانستان باندې یو شانتې زور د هغې نه دی پاتې یا نه دی جوړ شوی یا په مکمل واکمني په کابل کې ده او په اطرافو کې به لږ کمزوري په اطرافو کې بیا نور مشران دي د ولایت قبایلي مشران دي یا سیاسي مشران دي د هغې زور هلته زیات دي. دې دپاره اشرف غني بابا مختلف مثالونه ورکړي دي لکه عبدالرحمن خان امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هم هغه د دې فریګمنټډ سوسایټي ټوټې سوسایټي راوځي کولو کوشش وکړو ځکه په کابل کې زور و په اطرافو کې نو په نورستان کې په نور ځینو کې نو فوجي جنګونه مشقونه او پښتانه لیږل شمالي اړخونو ته چې هلته آباد شي او دا سوسایټي واپس فریګمنټیشن نه روباسي ټوټې نه روباسي دا یو ټولنه کې او چې په یو ټولنه باندې ټول زور یو وي. دا هغه تیسس کې د اشرف غني بابا نظریه وه. نو اشرف غني بابا وایي چې د دې کنټرول دپاره چې په یو ځای کې ستا کنټرول دی په کابل کې دی او په مثال خوست کې د کنټرول نشته نو د خوست او د کابل ترمنځ چې کومې لارې دي په دې لارې باندې په کنټرول اخلي انفورمیشن کنټرول به ته لاسته کې د لارو ترمنځ باندې قافلې تېرېدل تجارت کېدل د خلکو تګ راتګ یو بل سره مړی ژوندی کول کلي بدلول هر یو شی دا په لارو باندې کېدل دې ته کاروان وایي ځکه قافلې به هغه وختونو کې 1747 وختونو کې. نو په افغانستان کې چې کم سړي بیا واکمني زوره ورکوله او ټول افغانستان باندې نو هغه به په لارو باندې قبضه کوله چې لارې زما کنټرول کې شي چې تګ راتګ زما په لاس کې څوک ځي څوک راځي زما نه اجازه تخلي او ما له ټیکس راکوي ما له پیسې راکوي چې ورو زما د واکمنۍ لاندې دا ټوټې سوسایټي فریګمنټډ سوسایټي واپس مکمل یو شي. دا په هغې تیسس کې د دې نظر
اوس دا انټرنیټ بندي سره څنګه تعلق ساتي؟ دا داسې چې په پخواني وختونو کې سړکونه، لارې او کوڅې ګودرې د غرونو ترمنځ دا د بادشاه دپاره، د واکمن دپاره مهمې وې چې په ټولنه باندې راج وکړي، چې په دې باندې ستا قابو وي. ځکه شیر شاه سوري هم د ګرینډ ټنک جي ټي روډ یې جوړ کړو چې جي ټي روډ باندې زما زوري، زما په قبضه کې. نو انټرنیټ د اوسني وخت هغه لارې دي. پخواني وختونو کې انفورمیشن، معلومات، ډیټا دا به په سړکونو باندې تله. قافلو به ځان سره یوازې قالینونه، خوراکونه، سرمنې نه وړلې. قافلو به ځان سره معلومات هم وړل چې اخوا سره روان دي، دې خوا سره روان. قافلو به ځان سره پیسه وړله د یو ځای نه بل ځای ته. قافلو به ځان سره ژوند وړل. قافلو به ځان سره هنر یو ځای نه بل ځای ته وړل. اوسني وختونو کې په 2025 کې دا هر څه ډیجیټل شوی. اوس هغه کومې لارو باندې به چې پیسې تلې، هنر بتلو، عقل بتلو، مال بتلو، هغه لارې اوس د انټرنیټ لارې شوې. په انټرنیټ په لاره باندې ستا بانکي نظام، ستا د جزونو د الوتکو نظام، ستا یو بل سره روابط د یو کلي نه بل کلي، ټولې لارې ډیجیټل شوې، انټرنیټ ته راغلې. نو طالبانو ته دا خبره پته وه چې که مونږ په افغانستان کې اوس مکمل کنټرول غواړو، نو مونږ به اوس سنټرلایزیشن کوو. سنټرلایزیشن دا ټول به د یو چترې د یو چت لاندې راولو. نو هغه لارې چې کوم یو ځای کې ستا کنټرول کې ني، هغې لارو نه لیک کېږي. لکه څنګه چې پایپ کې سوري وشي او اوبه ترې وځي، دې ته مونږ لیک وایو. نو هغې لارو کې چې کوم لیکیجز وي، هغه لیکیجز ستا طاقت سنټرلایز کېدو ته نه پرېږدي، ستا زور خورېدو ته نه پرېږدي چې هلته لیک وي. انټرنیټ هغه لارې وي. اول تاسو په دې ځان پوهېږئ. اوس په دې لارو کې چې کوم لیکیجز دي، ټول بهرني دښمن هیوادونه چې په افغانستان کې کار ساتي، جاسوسان رالیږي، یا د وطن ړنګولو کوشش کوي، یا طالبانو خلاف پروپاګنډه کوي، هغه هم د انټرنیټ په لارو باندې کېږي. نو د انټرنیټ لارو کې ډېر لیکیجز وو. طالبانو ته پته نه وه چې څوک د کم ځای نه څه معلومات خوري، څنګه خوري، او انټرنیټ کې کم ځای کې داسې لیکیجز دي چې هغه بار وطنونو ته ځان وباسي. د دې دپاره همدغه اشرف غني بابا تیسس بهترینو چې واکمن غواړي چې په ټول سوسایټي یو کې، نو لارو باندې به کنټرول اخلي او د لارو کې به لیکیجز ختموي. انټرنیټ هغه ډیجیټل لاره وه او دې ختمولو دپاره انټرنیټ بند کړی شو. چې انټرنیټ کله بند شو، نو بیا طالبانو دا کوشش کولو چې اوس د دې ځای نه معلومات په کومو لارو باندې برځي، د وطن نه کومو هغې لارې دي چې زمونږ په کنټرول کې نه دي او انفورمیشن ترې برځي. ټول انفورمیشن باندې طالبان کنټرول اخیستو دپاره انټرنیټ بند کو چې پته ولګي چې د دې نه علاوه نورې لارې شته چې وطن نه بر معلومات سي، یا وطن ته دننه معلومات راځي، یا پیسې راځي، یا حکم راځي، یا څه امر راځي، یا څه خبر راځي. هغه لیکیجز معلومولو دپاره انټرنیټ بند شو او بهترین تیز په اشرف غني بابا ورکو. اوس واپس انټرنیټ کلاو شو، آزاد شو، ځکه چې طالبانو ټول هغه لیکیجز معلوم کړله او هغه لیکیجز به اوس دې له بل عمل جوړي چې دا بند کړي یا دینه څه بله لاره ول روباسي. خو ټول انټرنیټ سنټرلایز شو. هغه قافلې په 1900 وختونو کې 1700s کې او اوسني قافلې هغه د ځمکې وي او اوس ډیجیټل دي. طالبانو هماغه کار وکړو کوم چې پخواني برطانیې هم کړی دی، امیر عبدالرحمن خان هم کړی دی، شیر شاه سوري هم کړی دی. طاقت سنټرلایز کولو دپاره د انټرنیټ کنټرول په لاس کې اخیستل ضروري و او انټرنیټ نه چې کومې لارې بار ته ځي او چې طالبان دې خبر نه دي هغه لارې بندې کړي. نو دا یو سیاسي نظر و د اشرف غني بابا د تیسس نه. طالبانو ولې دا کار وکړو چې لیکیجز معلوم کړي او پخوانۍ اوسنۍ لارې بدلې دي. د سړک لارې وې اوس ډیجیټل لارې دي. هیله کوم چې په هر څه به پوه شوي او انټرنیټ